برلین کې هغه افغان کډوال مړ شوی چې د ځان وژنې هڅه یې کړې وه. د برلین ښار پولیسو تایید کړي چې یو افغان کډوال د دغه ښار په یو روغتون کې د ځان وژنې له هڅې وروسته مړ شوی دی. وژل شوی کس 31 کاله عمر درلودو او د کاپیسا ولایت اوسیدونکی و. د آلمان د برلین پولیسو په دغه ښار کې د یو افغان مهاجر د ځان وژنې له هڅې وروسته د هغه د مړینې خبر ورکوي. د پولیسو ویاندې پاتریشیا بریمن ویلي دي چې دغه افغان کډوال تېرې اونۍ د ځان وژنې له هڅې وروسته د برلین ښار یودیش روغتون ته لیږدول شوی و، خو په وینا یې ډاکټران د دغه ځوان د ژغورلو په هڅه کې پاتې راغلل او دغه افغان بالاخره د دوشنبې په ورځ په روغتون کې مړ شو. د برلین د پولیسو په وینا دغه ځوان مهاجر 31 کلن و. هغوی زیاته کړې ده چې یاد افغان په برلین کې د مهاجرینو په یو موقتي کمپ کې مقیم و. یو شمېر افغان کډوال چې له ده سره په دغه کمپ کې اوسېدل